آیا له ځینو افغان لوبغاړو سره رښتیا هم ظلم شوی دی او که نه؟ راځو ټول معلومات درکوو، تر پایه راسره پاتې شئ. پرون د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د ویسټ انډیز خلاف د 3 ورځنۍ او 3 شل اوریزو سیالیو لپاره نوملړونه اعلان کړل، خو په ټولنیزو رسنیو کې دغه لوبډلو ګڼ شمېر نیوکې شوي دي. خلک وایي چې د ملي لوبډلې یو شمېر حقداره لوبغاړي د لوبډلې څخه ویستل شوي دي. د غوروي کمیټې له لوري یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې لوبډل مشر رشید خان مرستیال اصغر افغان، محمد نبی، حضرت الله زازی، رحمت شاه، جاوید احمدی، کریم جنت، افسر زازی، نجیب الله زدران، گلبدین نیب، نوین الحق، شرف الدین اشرف، ابراهیم زدران، یمین احمدزی، اکرم علي خیل او مجیب الرحمن شامل دي. په زیات اندازه یو ورځنیو سیالیو لپاره په جوړه شوې لوبډله خلکو نیوکې کړي دي. په دې لوبډله کې د افغانستان کلاسیک لوبغاړي حشمت الله شهیدي ته هم ځای نه دی ورکړل شوی، په داسې حال کې چې نوموړی په تیر نړیوال جام کې د افغانستان لپاره 3 نیمه سلیزې وهلې وې. خو د غوروي کمیټې مشر انډي مولز یې د نشتون په اړه ویلي دي چې هغه د سوځېدو په تخنیک د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی پیل سایمونز پوه دی. و سایمونز د ویسټ انډیز لوبډلې مشر روزونکی دی، نو ځکه یې له لوبډلې ویستلی دی. د کرکټ مبصرین او خلک وایي چې د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې نور علي زدران، منیر کاکړ، حشمت الله شهیدي او احسان الله جنرال سره ظلم شوی دی، او د شل اوریزو سیالیو په نوملړ کې حمزه هوتک، شهید کمال، نجات مسعود او شپور زدران سره هم ظلم شوی دی چې سره د وړتیاوو ټیم ته نه دی غوره شوی. د کرکټ مبصرین وایي چې د ورځنیو سیالیو په ټیم کې حضرت الله زازی هیڅ ځای نه جوړېده، ځکه هغه یو چټک لوبغاړی دی، نو په کار دا و چې هغه پر ځای دی پیل لپاره نور علي زدران اخیستل شوی وای، ځکه امکان دی ولري حضرت الله زازی د تیر نړیوال جام په شان د ورځنیو سیالیو ولوبوي چې دا به د لوبډلې لپاره غټ سرخوږی وي. په جوړه شوې لوبډله کې 2 وکټ ساتونکي افسر زازی او اکرم علي خیل هم اخیستل شوي دي، په داسې حال کې چې د دې دواړو لوبغاړو په شتون کې منیر کاکړ تل کورنۍ سیالۍ ټاپ کړي دي. مبصرین هم وایي چې د مسافر باید د افسر او یا هم د اکرم پر ځای منیر کاکړ ته چانس ورکړل شوی وای. دغه راز د شل اوریزو سیالیو په 14 کسیز نوملړ کې بیا د رحمت شاه، افسر زازی او اکرم علي خیل پر چټک بالر ځای فرید مالک، رحمان الله ګربز او سید شیرزاد ته موقع ورکړل شوې ده. د شل اوریزو لوبډلې په سکواډ کې هم د شپږیزه لیګ تر ټولو غوره وکټ اخیستونکی نجات مسعود، شاهد کمال، حمزه هوتک او شپور زدران نه دي اخیستل شوي چې مینوالو سخت غبرګونونه یې راپورته کړي دي. خلک په دې باور دي چې د ویسټ انډیز خلاف سیالیو لپاره د افغانستان غوروي کمیټې د لومړي ځل لپاره ناسم سلیکشن کړی دی، ځکه په شپږیزه لیګ کې تر ټولو مخکښ توپوهونکو او توپ اچوونکو ته په دې سکواډونو کې ځای نه دی ورکړل شوی. د یادولو دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان د غوروي کمیټې له لوري له ځینو حقدارو لوبغاړو سره ظلم کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر لوبغاړو په کور کې نیول شوي دي.